طالبان ولې له عکس اخیستلو څخه منع شول؟ چا منع کړي دي او ولې؟ آیا عکس او ویډیو ګناه لري؟ دا چې تازه په دې اړه امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت څه پریکړه کړې ده، ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو له دې هر څه خبر شئ. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې دغه وزارت مسؤلین او اسلامي امارت مجاهدین باید د داسې عکاسیو او ویډیوګانو له کولو او په خپل سر له نشرولو ځانونه وساتي چې د خپل منځي عادي ناستو خبروي، نظامي او امنیتي رازونه او محرم ځایونه وي، او یا هم موضوع دومره ساده او عادي وي چې عام نشر یې د مصلحت خلاف وي، او یا هم یوازې ځان ښودل وي. دغه څرګندونې د یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې راغلي دي چې نن د حکومت ویان مرستیال په خپلې ټویټر پاڼې باندې نشر کړې ده. سرچینې لیکلي دي چې د شریعت له نظره هر څوک خصوصي حریم لري او له ډېرو استثنایي مواردو پرته څوک نشي کولی د چا خصوصي حریم نقض کړي، لکه کور، موبایل او نور الکترونیکي وسایل. د خبرپاڼې له مخې د قضایي او امنیتي ادارو له امر پرته د خلکو د دوکانونو، تالارونو، هوټلونو، حمامونو پلټل منع دي. سرچینې زیاته کړې ده چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دنده ده چې له ادارو سره په همغږۍ به یې ترسره کوي، او د دغه وزارت پرته بل هیڅ څوک په دولتي ادارو کې د مداخلې حق نه لري. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې خو کارونو ته رابلل او له بدو منع کول د هر چا دیني وظیفه ده، خو دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه سم ادا شي نو مصلحت دا دی چې هغه کسان به دا دنده ترسره کوي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا معرفي شوي وي. د سرچینې په وینا ځینې رسنۍ هڅه کوي چې د امارت پر خلاف منفي تبلیغات وکړي او د خپلو تبلیغاتو لپاره مواد پیدا کړي. هیله ترې کوو چې دغه الهي امر سره مخالفت ونه کړي. درنو لیدونکو له تاسو ډېره زیاته مننه. دا هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه به حکم او امر و چې تاسو په دې ویډیو کې ولیده. د لا تازه خبرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تړئ کې کاغۍ زنګوله هم روښانه کړئ. نظریات مو هم کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه، انتقاد او پیشنهاد په پوره حوصله لولو. تر بلې ویډیو د خدای په امان. ښه به